ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله فرمایي لا يلج النار داخل بني شغول رجلا اقصد بكى من خشيه الله عز وجل چې رب العالمین د یری د وجه نه جاړي حتی تر دې پورې چې دا شوده دی غلان زله واپس شي نو اچرته شوده چې د غلان زله روزي هغه واپس کیږي نه معنا دا شو چې انسان به بالکل جهنم دلال نشي د الله د یری د وجه نه لږه پکار ده او به دا ویل چې سره مجاهد د رب العالمین په دلاره کې روان دي سنگر کې په دې انسان باندې ګرد پروت دی بل تر باندې د جهنم دود دی ودا په پرې سړي باندې رانیشه معنا دا انسان به جنت الله بوشي جنت له ورشي دا یو کو حدیث دی مخکې موږ درس کې ورو چې پنځه پاسه وشي دي وکسان دي چې الله به عرش د سوري لانی کې نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وکسان په حدیث کې ذکر کړی دی چې په ورځ قیامت به الله د خپل سوري لانی داخل کی یو پکې اق ځوان دی چې اغا ځان لږه کې نشته ففازت عيناه رسول الله فرمایي د سترګو وخ کې لاړ شي موږ یې چرته سورې ځان له برابر نه کی همیشه موږ باندې سخت ژوند درې چې ملګرو یوازې ناشتو خوشاله ژوند موږ باندې درې چې ملګرو سره ناشتو یوازې الله له وخت ورکول پکار دی واغله ژړا دی الله سره ځنه مختکول پکار دی اق امام شغه عادلی اق ځوان شغه د ټول ځواني د الله په بندګۍ کې تیر کړی اق سړی چې دغه سره د جمعه سره تړل شي او دوه کسان د الله لپاره یو ځکیږي او د الله لپاره جدا کیږي د څو زنانه چې هغه د منصب والے او د سړی دعوت کې هغه زنا لره دته انکار وکوي وي چې اني اخاف الله زاد الله نه یریږم یو سړی صدقه کوي په دې کې لازم چپې پویم نشي د حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ففازت عیناه چې سترګونه وکړي لاړ شي ابي امامه فرمایي هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نقل کوي رسول الله فرمایي چې ليس شيء حب الى الله اې شي نشي چې موږ د الله سره ډیره مینه په نسبت سره هغه دوا وخلا یو هغه قطره وقطره له یو هغه قطره د وخو چې رب العالمین د یری د وجنه وتوي شي او بل هغه قطره د ویني چې د الله په لار کې د الله د رضا لپاره د انسان د بدن نه اوسي دې سره زموږ د الله ډیره مینه انس بن مالک فرمایي رسول الله فرمایلی دی من ذکر الله ففازت عیناه شکل یو سړی الله یاد یو دغه سترګونه وکړي لاړې د الله د یری د وجنه وېدو چې انسان له بالکل الله عذاب ورنکي تر قیامت تر ورځې پورې تر دې پورې چې د وخ کلانې د اسمه کې لور شيږي د الله د عذاب د بچ کېدو ډېر اسباب دي یو سبب کې د وخ ته اول زموږ د سرګي بالکل دې سره عادت نه لري چې وخ کله ویل شي سلا دلیل په دې باندې چې کوم استګ نه وخ رواني ګنو دي چې انسان له الله قهر متوجي زموږ د الله غضب ارباز بن سارین هغه مشهور حدیث نقل چې نبی صلی الله علیه وسلم ورځ ډېر وګت تقریر وکي ظرفت منها العيون چې د انسان سترګې دغه نه وبېدي د ملګرو سترګې دلیل به دي چې محمد رسول الله د ملګرو دومره صفاز لونه والا و دومره صفا مجلس ولا خلق چې کله نبی صلی الله علیه وسلم د الله او د الله رسول خبره شروع کړه د سرګ نبی وکړي تللی